السلام علیکم. وعلیکم السلام. لکه تا ولې سټ ټوکته دي؟ نه وړې سټ مې اډوکته نه دا خو داسې د سټایل نه مې داسې اچولی. داسې که الله یې لیوني کولټه دې اچولې دي که نه؟ نو خود مې الټه اچولی سم خو هر سړی اچوي. ستا هغه نیکې م اچوي سم چې د ورانې جاړې واچوي دې ته سټایل وي. زما نیکه کم دی. الله دې خوشحاله کړه. الله دې دله خدای دې دله دونه بل نیکه درکړي چې زر زر دله الله پاک راغلی. مړه مرداره څه مې ویلې درته؟ تا ته چې ما ویل ماله هغه بنګلو کور او ګاډي هر څه هغه دې راله واخېسته؟ هغه به اخیستې مې دله نه دي پټوان مې دله تیستې دي پټوان مې دله راوړم. راشه دا شرم وګوره. ولې پټوان خو د دنیا دی. زه په لارم چې تېرېږم یو نه یو نیمځای کې پوسټرې لګېدلې هغې ته م ګورم په رښتیانو مې درته په ویلي. رښتیا نو زما دې سر ته ته وګوره زما دې سر کې دا تانو څنګه ډېرې دي پکې ښه دی دا خبرې مه کوه نازکې مینه مې در سره کړې ده صفا الفاظو کې را سره مینه وکړه. تا نه د مینې دا ټکې هېرېږي که نه هېرېږي بس مینه اخوا مینه دې خوا اډو هېرېږي دي نه ستا پکې سویمه ده ته صرف ما ته ووایې آی لو یو مړې بس بیا ته ګوره که نه دا جهان مې دله داسې ګډ را ګډ مه کړو که نه نو ته به یې بیا وینې ځه مرچکي ماما ته ما ویلي دي زما رور به الله پاک پیدا کړي که نه بیا به ګورو. الله دې دله په دې تېر عمر باندې روړ درکړي نو چې په شرمونو وشرمېږئ چې په شرمونو باندې وشرمېږئ خلک وایي ما زما به الله پاک روړ پیدا کړي. زما رور روک شوی دی. زما چې کله مور مړه وه په حقه د جنازې سره مې رور یو شان توتې د روک شوی دی. مرچکي ماما ته مې تصویران ورکړي پیدا به شي. نه مړې ها نه مړه ورکوه چې هغه اوس راشي هغه به لیونی د هغه نه څه غواړې او دقه شان ورک صحیح دی الله دې پسې ما او تا مې څه ور ورک کړي. خدای دې نو کې الله دې زما رور پیدا کړي بیا به راته زما خو شهزاده رور دی. نه مړې دا صرف ته ښکلې دا جینکۍ هسې بې څه ښکلي هلکان کور څه ورګرځه دا اختصام کوي هلکان کور څنګه وي نو هغه بدرنګ وي. جینکۍ الله دې لیوني نه کړه هلکان ښکلي وي جینکۍ بدرنګ وي په کریمانو یې ځان سپین کړي. نه مړې بیا خو به ته مزې شونډه کړې ولې زه دې لږه سنډمه چې ته لیوني شي مړکۍ مې څه من دې راپورې دې څه دوړه خو د نه ونه ختلی نو ښځه وایې څه به بیا راته سره پاره لاره جب رانه ورک شو جب راته لږ معلوم کړه. وای خدای نه دا دې ولې الټا اچولې دي؟ سټایل دی سټایل دا اوس کوه سټایل دی وګوره که نه د ټامیانو غوندې خانده مه که نه مړې دومره بدې ښکارې والله زړه مې درنه تور مړه روزانه سره جګړې م نشم کولی ساده ګلې شانتي هزار دې قبلېږي چېرته هزار راته ونه کړي او که نیسته را سره مینه مو کوه واده م را سره وکړه هلکه د مینې او د واده دا نوم به د خولې نه وکاږي ګورې دا خوله در باندې داسې به هم ځه مړې بس څه به وکړي سم نشم کولی چې څه نشي کولی نو بیا نر نر مه کېږه تورزنه ځه مړې الله مې د ستا د ستوري نه وساتي ته خو ما سره دلته دونه جګړې کوې چې کور کې به مې بیا سالي بیا به راباندې لوښې مینځوئ کپړې به م راباندې زما منګنیتر شته نه مړې دا څه شی منګنیتر زه کېدن شوې یم نه مړې دې که نه ولې دا سړي چې دوه ښځې کوي تم دوه مړونه وکړه الله د لیوني واقعي ده چې لیوني بس تاسو قسمتونه ښي بد وکړې زموږ خو قسمت کې دوه نه وي هغه یو چېرته په پېښه میلو شي قسمت نه مړې قسمتونه ته پنځه وکړه تا ته خو دې څوک څه ووایي دا یو پکې زما غونډه کې ځوان هم وکړه بیخي لیوني کنې قمقله شیرالي قمقله شیرالي په دې قمقلتوب درانه سم زړه وړی دی خو څه وکړه مینه در سره یې وکړه ښه زه به ستا سره مینه کوم نورې د چا سره به مینه کې ښه زه پې سوچ وکړم لیونیه سوچونه په مینو کې سوچونه نه چې مینو کې د سوچونه وکړل د عثمان غونډه کې شی به درته میلاو شي والله صحیح ده ته یم نه په کور کې عزت شته نه بار عزت شته دی د عثمان څوک دی عثمان څوک دی داسې ګنجې شانتې دی دومره لوړ شوی زه هم د خپل اواز به م نه اوري خنده مه کنه نو مړي صحیح ده ته یم منې که کمکل خو دومره هوښیارې خبرې کله کله وکړي که نه چې خلکو نه سم زړه تښتې څنګه دی هغه دی چې پسې دواړه لاړلې که نه زه الله دې خوشحاله کوه الله دې د دې نه نوره مه بدرنګوه مړې چې بس ما سره د مینې خبرې کوې دا زما دپاره هر څه هرڅه یو نه دی که نه کوم سره به السلام علیکم یاره وړی سلام مې در باندې واچو د سلام د جواب خو به دې راکړی وی که نه چاړه خو نه نو ښه راته پته ده که نه
چې وعلیکم سلام یې جواب دی خو څه تنګول کې بس زه تېرېږه که نه څه چل دی تنګو چل څه دي دا وګوره دا غنم راله تباه کړه دا راته ووایه ته راځې ځې او زه راځې دا هلکان څوک وو دا واړه چې پرې غنمو کې راله منډې والي زړور ماما زو یو د توابي زو او یو د ګلزمین ماما زو واشه پسې د ګلجمین زوی دی که د ثوابي ورته به ووایې دا پیره مې ګرګه که نه دا خپېره باندې ماتوم دا ځمکې ستا دي نه نو ولې ستا دي څه چې کار وکړه ما ځان سره نه دا چې په کوم دی کې ناست دام زما علاقه ده دا څه دی او که نه نو وځم ته که نه کښېنم کېنه په دغه باندې خو دې خوا دې غنمو ته خیر کوه خو دا سترګې مې نه باندې خوږېږي یار بس الله دې خوشحاله که چېرته مې لیدلی ستا زوی خو به نه مو ګوره ګورې ځان سره زما زامن کم دي یو لور مې ده او د ځمکې خدایه پاکه یو د خلکو نه تم کړو خبرې وکړه دا اوس جرګه ده ښه خو هلکه بل وخت یې وکړه که نه او څه په دنیا ورانېږي ماما چې جرګې تا ته پاتې شوې لکه چې ورانه خلکو له به منډې کړې وې خیر دی خفه خو څه کېږه نقصان دي نه او نه صحیح خبره ده نو لور دې ورکړې ده خو نه یاره هغه خو لا تعلیم کوي که نه د خدای تعالی کمقله نو چې تعلیم کوي نو څوک یې نه ورکوي نه نه چې تعلیم یې مکمل شي نو بیا به ورکوم خو چې ته ښه شان ځای کې ورکوم ما څه تشپاڼه خو نه ګورم زه تا ته شپاڼه ښکارم یاره ته مې یاد نه کړه چې مثال مې درته ووایي نو ټیک ده که نه نو خو مثال دې ورکړو چې لکه تشپاڼې او که چې اوبه راسره کښې نو راځه ولې نه کوم راځه چې ځو دا څه په غم وړې مړه ورکوې ما سهار چې څکلې معده مې وسمسودي کوم ښه شی دی ته راځه مړه ته دې کار وکړم تا له درکۍ کور کې چې که ناسې ما بولي نه اوس څوک شته نه اصل کې هغوی تللي دي څه پروګرام دی هلته واده له بل ټیم دا قرار شو راځه ستاسو سامان وایي زه به یې پخپله پخه کړم هلکه به دلته کښېنه خیال خدای ته وګوره مړه ته راځه زه یې درله پخوم راځه چې ځو راځه دا زما تېره ده ښه په نیمه شپه هم راځه دا خوله وي دغه څوکیدار ته بس سترګ نوم د ماخله یعنې مې شپې پرېږده دا چې لس کسان هم د سره نور مې که نه راځه اوس د دې ورځې زما د هغه موکه نو بیا به لس کسانو سره ویم ته کښېنه زه درله چای راوړم ښه روټۍ خو دې خوړلې که نه نه ډوډۍ مې نه ده خوړلې که نه زه روټۍ هم درله وباسم او چای درله قهوه ووایم که نه توره بس دواړه ووایه لومبی به تور اوسکو بیا به کاوه اوسکو کښېنه بس زه راځم ښه راځه ښه ونه تښتې ګورې ماما سې مې کښېننې ښه دلته راځم که نه د خدای تعالی نېکبخته فکر ده په خوله کې ورویا راته به ایمانه شان ښکاري خدای خبر شه که چېرې ورسې نه شپه راماین دلته سبا نه قهر دې خدای د بادشاهتو کې 2 ګنټې وښودې چېرې نه نازکې خدای څوک راللو و نازکې څوک یې دی ما مرچکې درلم سلام علیکم سلام علیک سے پخیر علی څنګه دی نازکې ښې شکر دی تاسو څنګه صفایانې یې شروع کړې مېلمانه دي خو څه چل دی نه چې مېلمانه کم دي خو بس هغه ستا کور نه وي خو تاسو ته پته نه لګي وایم دا راته ووایه چې ما دې تپوس نه کړي ګوره تا ډوله چا تپوس نه کې څوک هغه مامي مې الله دې لیونې کړي تلې ده نو ناسته ده نو دا نه وي چورې که راجینې په دې کور کې یوازې د زه لاړ شم کور ته لې میرا ته پاتې کا وای که نور زه یو خبرې له تاله راغلم تاله مې ډېر غټ کار کړی دی یا الله ته ماته دا ووایه چې ستا د دغه ورور هغه تصویر ماته بیا وښیه یو ځای کې مې یو کس ولید او سترګې مې پرې خوږېږي وی الله دې خوله بختبره که چې هغه وي دا دی یاره دا خو بالکل ماته ستا هغه روح ښکاري خو یو غلطي مې وکړه چې د نوم تپوس مې ترې ونه کړه وی ملک صاحب کوم ځای کې وو ته راځه که نه بس ته بیا وګوره کېدای شي نو ستا رور وي وای ورګه هغه پړونی بس نه پړونی نه پسره باندې ملک صاحب راځه چې یا الله شکر دې خدای خو چې رور مې دا یې سره راوستو بابا خو د 2 ټکو سړی نه دی او سم اسپی راوسته ماشاءالله ایمان دې مزل ته چې ګورې که نه نو بس د سړي نړه تختی راځئ بابا راځئ السلام علیکم وعلیکم السلام انتظار خو دې ډېر وکړو چې د لا نوکر روغ کې وکړم نه مړه کله دی شریف یاره وبس کم د مالدي کله یاره اوس زه رالم که نه السلام علیکم څنګه یې دا جینۍ دې ورکړې ده که نه دا لور په ایمان ما یې راکړه مړه به مې او پټه به مې نور خبرې پرېږده او دا ته موړه پټه که نه زه د اینه ما وګوره ماشاءالله شیز خو په شا شو پیژنې دا ستا رور دی که نه دې دې که نه خو تصویر کې لږ فرق شته نه دا د ماشومتوب د زه یې سترګو نه او څه نوم دی؟ پېژنم عثمان خو ورته تپوس پکې وایم دا راته ووایه مېلمه چې ستا څه نوم دی
نوم درته وښیم که نه او کنه یاره نامره ته یادومه خېټه کې مې دی ګورې بده خبره ده زنانه دی ولاړه دی لور دی ورته سترېده نو خدای پاکه صبح نامره ته یادومه عثمان نوم مې دی وای دا دې کنه ومقه مقله نو دا بیا ستا خور ده عثمانه ته یا الله توبه یا الله توبه یا الله ماما یاره ورځوانې ملګری ته چېرته تللی وې ته چې د مور د جنازې سره یو شان وتې ما ته څه پاته و وه ظالمه تا سره لري خپلې خور هم غم نشته دا پیغله خور دې په کور کې خوشې پرېښې ده خورې معلم جړا راځي خو ډوډۍ مې نه ده خوړلې شکور راوړه چې ویې خورو بیا غږ پوه چې د باندې به وخورم او مکه د ماشومتوب خوی دی چا خو ته څه ویلي نه دي ګورې په ایمان نه راته سینې دې ویلې ته خو ټیکې کنه ستا څه نه یادېدمه ولې نه په ایمان هره ورځ به مې ژړل چا به ډوډۍ نه راکوله دا خپل تنور ته ناست و خلک چې ما ولیده ملک صاحب ستاسو یو جهان مننه الله دې کامیاب کړه د هر ارمان او هر خواهش دې پوره شه دا څه وی د دې سړي ته دوام وکړو 15 غنټې هلته به درې کې نه ولم یو ګوټ شی رامانې ونسکو راځه کور ته دې بوځه دا کوم کار چې مې دله وکړو دا لکه د ګډ لم چې مې د باندې وکړه الله دې خوشحاله کړه زه خورې کور ته کور ته مردارانو تا ته خو کور خو پته وه یو شي ستا ته پته وه ته ولې چېرته تلې وې راځه شابه ما ته خوشبانه دي خوند اخیستی وه غټه د کور ته راته دغه ما په دوکه راوسته زمونږ کور کې خوشبانه دي 3 ځله رالم وې شړلم په ایمان ما ویل چې زمونږ خو ما ویل ځه وخت خراب دی چا سره بتلي خدای مې توبه خدای دې لیونی کړه ما را باندې ظلمونه اوس کېنه دا غلط کوم چې څه ده راوړي ډوډۍ تا په دې ظلمونه دا خو ملک صاحب د ظلمي مرګه دا مې نه سره نیکي وکړه ظالمه زه دله چېره لېږم کېنه نه اوسه پورې دې رانه وړه 6 غنټې وشوې دې نه بعد نه زه کور ته بوځمه راځه چې ځو ماما را باندې سم ظلمونه کول پیازي ماما پیازي ماما هم د کوره تښتېدلې دي او مامې هم نن سویمه ورځ د پنډوکې تیار کړې دي تلې راځه کور هر څه دقه شانتي دي زه ورته وپکې زه رالم خدای شته چې بازیګرې دله پې واړو مرازه ته نر رور پیدا شو اوس په دې خلکو داسې ګاڼې وکړمه ګاڼې ماما خو داسې نه پیازي او زما خیال یې مرچکې اوس دې بخ راویښ شو دا کار به دې رنګ راوړي که خیر اوس پرې کار سم شي څنګه شول یار زه به تم او ته بېغمه ورته خبر زما د خالي زه به انتظار کوم انشاءالله صحیح ده لازم ٹھیک ده الله السلام علیکم دادی د جې انتظار کې ما یو ملګری و هغه ته مې کول کړی و د هغه انتظار مې کوم ښه الوا یا لکه نمبر ښایه غورې چا سره دې لینډ نه اچول ما ډېر سي دغه وګورم دا ملګری خو ډېر زبردست دی دا خو تا سره ډېر د پخوانه دی پخوانه دی بس نوی ملګری شوی خو هغه سره رابطه کوي ما چې راشي یو بل حال احوال والو او انسان د یو بل په هغه او زما تپوس خو نه کې خلک څنګه وي مین یې مکې مین خواري وي سره په دار یو درې بار مینتدار وینا د زما دړه غم در سره نشته دا شاعري کې اوس شروع کړې کنه مخکې دا شاعري خو مې ستا لپاره شروع کړې مړ مې شي او راځي نه څه حال بډې غړې رانه بیا پاتې شوه دغه پرلی وړه سلام شي خاط شي مبارکي ویله ورکا رورې پیدا شو اوس په پیدا شو مبارک شي عثمان راغی عثمان پیدا شو کنه مردارانه ټول خلک رالل خو چې ته رانه شي خلک خو لږ رابطه وکړي کنه نو خیرات له براشي د خیرات ورته د خیرات له نه ماښام ورځم نه دا خو زموږ خپل کس دی دا خیرات خور نه دی مړی نه چې ستا موبایل یو شان بیزي نه څه وکړمه سات کې وټسپ لاک کې سات کې په موبایل جز راکوس کې یو چیلونه دې شروع کړي دي سات کې سټیټس یې ولګې نو بس هغه راویي ته د انسان ګورو چې څنګه انسان دی هغه شانتي هغه حالات مطابق خلک چې څنګه مخ هغه شان سپېړو همدغه خبره ده بل مې دا خبره کوله خیرات دې د خیره کنه هغې له هم راځي او عثمان له کپړې علم تعالی څنګه کلر والو څنګه دې خوښې دي کپړې سیو سپین ماخه مثال کی طور اللہ دی سپین په خیر کی سپین صرف کفن په زکې مړ صحیح ده ما چې بلیک سپین والم زما بلیک سم په خبره ده کده نه وی جانا نه توري جامې وکوي په سپین بدن دی جامې تورې خوان کوي کوم په مخه دا سنټر ته بوزم هغه میډم ویلي وي دا راوله دي دا پړونې کړې دا هم ورته وښیو او بل دا خبره وخت ته مې په لار کې ولیدې نو زړه مې سم خوشحاله شو مړ ته ورته وایه
ته ته خپل وای نو ښه ده خوشحاله به شي ښې دعا یې ورته پرېمه دي که نه خپل رشته ولېږو که نه مور او پلار سره خبرې وکړه که نه خو اسانه ده انشاءالله دې ته خو ما ویلي وو او لږ صبر لږ دا کارونه مانو چې دا راټول کړو نو دا فصل زما په نوم ده نو بس دی که نه تر کومه به ناست دی په کور په ویښتو کې دوه سپین ولګېدل نو بیا به دې مور او پلار د دې تپوس نه کوي وایي به چې بس زړه شوه ما قبول ده ټول قبول یې بل چا کار نشته بسیتونه درته کېدی شي افتره پس دا واده وکړي انشاءالله دا دوه میاشتې کنه بیا د دې واده دی نو بیا به لکه مطلب کارونه خو به دارسه کوي چې دا واده شي بیا ورسه څوک او که نه او جینۍ یو خبره درته کومه ستا واده به په ما ښکلي او زما واده به په تا ښکلي او که نه صحیح ده ولې نه شل ځله حضرت بیجان نه د رسخت واخله زما لا پته نه لګي ځه الله را ده او تاسو ورشئ او زه به الله په ستاسو انتظار حضرت چې راځي ډېر سره ونه